الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عزتمندو، امام قرطبی یو کتاب لیکل التذکرہ. دې کتاب کې د ملکونو د تباہی په باره کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت راوړی دی چې د پلانکې ملک به د پلانکې را تباه کېږي. پلانکې ملک لکه مثال خراب السند من الهند، پاکستان به د هندوستان نه تباه کېږي، و خراب الهند من الصين، او هندوستان به د چین نه تباه کېږي، و خراب الصين من الرمل، چین به د شګو د طوفان نه تباه کېږي. دغسې د ملکونو د تباهۍ او د بربادۍ خبرې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي دي. نو په هغې کې ګوره عزتمندو، یوازینی ملک چې د هغې د خرابۍ او د بربادۍ ذکر پکې نشته هغه افغانستان دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د افغانستان په باره کې څه فرمایلی دي تاسو ته پته شته؟ خراسان، پخوا به د افغانستان ته خراسان ویلی کېده، ګریټر خراسان، لوی خراسان. نو دغه خراسان باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي د هر ځوان، د هر مجاهد، د هر افغان دپاره دا د خوشحالۍ پیشنګویي دی. هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په خاندان کې د علی رضی الله تعالی عنہ، د فاطمه رضی الله تعالی عنها په اولاده کې به یو کس پیدا کېږي چې محمد به یې نومي، پلار نوم به عبدالله وي، یعنی امام مهدي علیه السلام. دا به چې کله امت د زوال سره مخ شوی وي، دا به امت بیا بیرته راټولوي او راجمع کوي او د کفر په خلاف به پاڅېږي، د یهودو په خلاف به جهاد شروع کوي. د دې سړي ملګرتیا دپاره الله کم خلک انتخاب کړي دي؟ الله افغانان انتخاب کړي دي. نو کله کله انسان ته ګوره دا پته نه وي چې زما کوم څومره مرتبه ده. لکه مدرسو کې یو سړی سبق وایي خو د قرآن د فضیلت نه خبر نه وي چې زه دا قرآن زده کوم، د ده څومره لوی فضیلت راغلی. نو دی قرآن زده کوي خو پته ورته نه وي چې نبي علیه السلام فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. افغانستان کې چې کوم نظام راغلی موږ خپلې مرتبې نه خبر نه یو. نبي علیه السلام زموږ څومره لوی فضیلت او مرتبه بیان کړی چې دا خلک به د امام مهدي ملګرتیا کوي. دا خلک به داسې احادیثو کې راغلي نبي علیه السلام فرمایي چې د خراسان نه به ډله تیارېږي د امام مهدي دپاره، او دا به جهاد کوي، شروع کوي، مخه به یې څوک نیولی نه شي تر دې چې په بیت المقدس او په ایلیا کې جنډه ولګوي. او دا د خراسان خلک یې ښودلي، دا د افغانستان خلک یې ښودلي چې فلسطین به دوی آزادوي، اقصی به دوی آزادوي. دومره غټه مرتبه چې ګوره په تاریخ کې اقصی عمر رضی الله تعالی عنہ آزاد کړی، بیا صلاح الدین ایوبي، بیا دا نیکبختي الله افغانانو ته ور په برخه کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک باندې